دا د قمر بنسټ باغ دی په لغمان شریف کې. دا مخکې خړه دشته وه. تاسو دا فوټیج وګورئ د اسمان نه. ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو. ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو. ژوند د محبت نوم دی، د مینې الفت نوم دی. چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی. چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت. نن وي که سبا مرګی راځي خامخا مرګی. دا د پنځو ورځو ژوند وړې په ما او تا مرګی. دا د پنځو ورځو ژوند وړې په ما او تا مرګی. ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر. ژوند که لږ موقع راکړه وبه ګټم زړونه ډېر. اوس لله الحمد دلته موږ خواري وکړه، دلته موږ مصرف وکړو، دلته موږ د خلکو خبرې په خپل سر باندې واخیستې. قسمه قسم خبرې مو واورېدلې، قسمه قسم تورونه، قسمه قسم حالات راغل، خو موږ صبر حوصله تحمل وکړه. هر څه مو الله ته وسپارل. چا څه ویل چې ځان ته یې باغونه جوړ کړي، چا څه ویل چې ځان ته یې څه کړي څه کړي. ولې زموږ هدف هغه بل هدف و. زموږ هدف هیوادوال په خپلو پښو درولو، او زموږ هدف دا و چې په نورو ملکونو کې خلک خواري او زحمت وباسي، نتیجه یې بیا دا وي چې نورو ملکونو ته هغه میوه وي، که نور ملکونو ته حاصلات استوي. نو موږ ته خو داسې ویل شوي وو چې په افغانستان کې امن نه کېږي، افغانستان کې امرون نه کېږي، ډېر احتیاط کوي، دا باید د پاکستان نه راشي. موږ ته داسې ویل شوي چې افغانستان کې کینو هېڅ نه کېږي چې ویې نه کاري چې ځمکه به هم شاړه پاتې شي. ویرېدلي وو، هېچا دا جرات نشو کولی چې باید ویې کړي. خو یوازینی ابتکار دا قمر بنسټ وکړه. مالټې درته نه ښیم، راځئ تاسو ته یو بل شی ښیم. انجینر صاحبان به دا بوټی پېژني، دا وګورئ، داسې زیګ زیګ دی، بیخي لکه دا پوست یې ورته د هغه د بخمل د کپړې ورکول شوی. ګورئ زیګ زیګ، دا څه شی دی؟ دا هغه سرې کینو دي چې په ژمي کې د تورخم له لارې همداسې لارۍ راخوشي او کېږي کوم ځای کې ښکته طرف ته کېږي. دا ویل شوي چې دلته دا مه کرې، هېڅ څه نه کېږي، هېڅ نتیجه یې صفر سره صفر ده. خو یوازینی اداره یا یوازینی بنسټ قمر وي په افغانستان کې اولین ځل لپاره. دا مالټه یې ټیسټ کړه، ویې کتله چې ګوري په 2 کاله په نورې مالټې په 15 کلنۍ کې حاصل ورکوي. کینو چې دا په 2 کلنۍ کې دغه بوټي کې تقریبا فکر وکړه 20 دانې که 18 دانې په دغه بوټي کې نیول شوي دي. فکر وکړه څه کم 1 درجه نه، او 2م کال. دا داسې وړه خبر نه ده، کېدای شي ځینې خلکو باندې څه لړزه راشي زموږ مارکېټ نور خراب شو. خو نه، زه بیا دا وایم چې الله تعالی چاته څه لیکلي هغه رسوي، چې څه مو نصیب و قسمت کې هغه به رارسوي. خو هر سړی حق لري او چې خپل ملک ته کار وکړي، خپل خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي. نو لله الحمد په دې کې بریالي شو. دا خو د پټي سر دی، 4 جریبه مو دلته کېنولي دي، راسه 2 کلنۍ کې درته ښیو. انجینر صاحب مبارکه، الله تاسو ته خیر و برکت درکړي. نو چې کله د دا امتحان کولو دلته زړه کې د څه و چې دا به وشي که وبه نه شي؟ ورا خو معمولا افغانستان کې څوک کینو نه کوي. ها وایي نه کېږي وایي، خو بس موږ د عادت شیخ به ترنه جوړ شي کله انشاءالله تعالی. رزلټ یې بیخي د پازیټیو دی، 2 کال د مالټو نه خو کینو ښه دی. په 15 کالو کې نه رسېږي، دا په 2 کالو کې دا دی که نه؟ ښه دی. دکې زموږ ستاسو د یتیمانو کونډو پسې راتېر شي، د غریبو ټولو حق شته. د دغه چې حاصلات دي، د چې کوم ګټه ده دا به راځي بېرته په هیواد کې به مصرفېږي. خدای ناخواسته ایمرجنسي حالاتو کې کوم ځای کې ضرورت وي هلته به ورځو. فرض کله که د هرات کې زلزله وشوه، کورونه آبادولو، همدارنګه دغه هرات کې اوس چې کوم مهاجرو هدیې لپاره مرسته وه، موږ خو تقریبا 2.5 میلیون افغانۍ وکړې. خو چې کله دا حاصلات زموږ ورسېږي بیا ضرور نه ده چې موږ همیشه لپاره ووایو چې راځئ موږ تاسو یو ځای شو دا وکړو هغه وکړو. نه. نور مو په لوی الله سپارم. الله زموږ او ستاسو هیواد په هره برخه کې په ځان بسیا کړي، تر څو د نورو له احتیاجه خلاص وو او خپل هیواد مو
او خوشحاله ژوند پکې ولرو. السلام علیکم. په دغه کونج کې چې کوم بارکوډ درته ښکاري که دغه سکین کې او په دغه لینک کې ځان ثبت کړي، یو نه نیولې څومره چې ستاسو وس وي، ستاسو د اکاونټ نه به د قمر اکاونټ ته راځي. قمر به پې څه کوي؟ قمر به په افغانستان کې مختلفې پروژې پې مخ ته وړي، لکه له هغې له جملې څخه ښوونځي جوړول دي، همدارنګه پولچکونه جوړول دي، ورسره واړه تجارتونه جوړول دي، ورسره یتیمانو ته کورونه جوړول دي، همدارنګه د هېواد په مختلفو ولایتو کې یتیمانو سپانسر کول دي. دا ټول هغه کارونه دي چې موږ ستاسو په دغه کمه مرسته په افغانستان کې دغونه کارونه کولی شو. همدا اوس بسم الله کوي. دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد